د رمضان د روزو ډیر برکات دي. یوې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه د مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي، هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري، لیکن که ده کې تر څو ایمانی نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتي ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي، لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده، دا حدیث نه دی، بعضې حضرات ورته حدیث وي خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی، مقوله ده تخلقوا باخلاق الله. چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته. خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي محتاجه نه دی، خو الله اوبنس کی تگی کیږي نه دی ته محتاجه نه دی، نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته، دا الله دې ته ضرورت نه لري، الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقا خوراک ته محتاج نه دی، خوراک نه کوي، زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړم. الله خو مطلقا څکلو ته محتاج نه دی، څکل نه کوي، نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړم. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري، الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زم هم د پیشبني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم، چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي، روژه یا دروغ وي یا غیبت روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمانونو تاسو ته ما یو ټکې ویلي مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کوم در باندې مستقل حرام دي چې روژه شوه چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا ته ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه، دا له حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي و، چې کوم څیز مخکې وروستو حلال و مې در باندې روژه کې بند کړو، نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و چې دروغ و غیبت و چغلي وه بغض و نو هغه دې بیا ولې کوو. نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو مکمل ځان ساتو، نو دا روژه به زمونږ قیمتي شي، دا روژه به برکتي شي او چې څومره د روژې لوی ثواب جناب به مونږ حاصل کړو. زما وروڼو یو خبره ذهن کې واچوئ، روژه هغه میاشت ده چې ته به په دې روژه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل لوی تاوان کې راځي. د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبی پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر 3 پوړی وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په دویمه کېنم.
ادب احترام من نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په دویمه زه په دې لومبه پوره کېنم، حضور پاک په دریمه او په دویمه زه به هغې احترام کوم، لاندې به کېنم، هغې سره ځان نه برابر. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه درېمې ته وخت، درېمې ته به هر کیف په دې درې په دې لومبې پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمیل آمین. دا زموږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په دویمه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په دریمه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه رېده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایي. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین عجیب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نه م څوک ولیدل نه د چاته وا او تاسو آمین ووی. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی نو چې ما په لومبی پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین ووی. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا درې خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا وایي او دا بل سړی په درود شریف ونه وي نو دی د خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وي دی د خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی د خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تاله اختیار چې نوم واغېشتی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغېستلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په دویم ځل بیا مستحب. اگرچه زمونږ یو لوی فقیه د کرخي هغه وی هر ځل واجب دی، خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبرې ده چې د پیغمبر مبارک نومونه دوه دي ښه، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې ډېر. اوس درود شریف زما ورونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې یو په اویا ثواب زیات لري. یو په اویا لکه یو سړی سل کرته درود شریف ووایي، سل کرته، نو د ده دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د اووه کرته درود شریف ویلی. اووه ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده، نو خلک وایي راشه پیکاوړې ګرانې خرڅ کړه د خلکو جیبونه لوټ کا. خلک دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې. د لوټ دا چې ثواب لوټ کا. زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه، دا هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټر ځان قانون دا دی، بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاؤنټ او څوک 50% ډسکاؤنټ باقاعده په دکانونو یې لیکلي چې دا رعایت دی. دا نور کله چې په څو شی میلاوېده 30% برزان میلاوي. ولې دا زموږ د عبادت میاشت ده. عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نظام خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاؤنټ ته راولي. د عبادت میاشت ده او زمونږ د قسم په خدای که زمونږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی، مونږ ریټونه اوچت کړو. او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي، راشه وباسه پکې، هر څه پکې وځي، ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي، هر څه پکې وځي، هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ بیا د نه خدای بیا وباسي.
ظلم به نه کوې مخلوق سره. ریټونه ولې ګرانه؟ رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی. لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو، قسم دې دا دغه ډېرو نښه ده چې برکت پکې دی. حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې، په رمضان کې ظلم کې خلکو سره، په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره، په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغومره ګناه زیاته ده، څومره چې اجر زیات دی هغومره په ګناه کې تاوان زیات دی. جمعات کې ثواب زیات نو ګناه پکې زیات. حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب الیم، که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته. دا خو قانون دی. د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته ده، د هغې ګناه وبال هم زیات دی. نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ، مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ. بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې. د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړئ کور ته، بیا خوړی نه شي، خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي. داسې به نه کوئ، داسې به نه کوئ. خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ. او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي. د درود شریف خو ډېرې فایدې دي. یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. وی زما فرشتي دي مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي، هغوی چکر لګوي، هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی، هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلي کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی اکاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسوي چې فلان کې د فلان کې دوی پتا دا دومره درود شریف ویلي. څومره لویه خبر. من صلى علی عند قبری سمعته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود وایي دی اورم. ومن صلى علی نائیا ابلغته. او چې څوک په ما درود شریف وایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي، فرشتې باقاعده رسوي. زمارونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا، لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کله د درود ویلي دي، رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله. او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله، ولې په حضور پاک وی خوشحالېږي که نه. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو وړه کې رغبت پیدا شي. وی یو سړی په لاره باندې روان و حج لته او پلار ورسره و، دا پلار یې ناجوړه شو، دی بیمار شو نو پخوا خو پیاده قافلې وې، قافله ته لاړه او دا پلار وزوی د قصیدې دی پلار ته غریب پاتې شو. یدو زما خو رسیدې نشم، پلار مې ناجوړه دی بیمار دی نشم بوتلی، نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم او که جوړ نشو نو واپس به ځم. صاحب من دا پلار یې ناجوړه قافله ته لاړه، ده د دې پلار خدمت کو، ناګانه دا پلار یې مړ شو، بیمار و غریب وفات شو. چې وفات شو ده پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ. اوس خو بیا په فلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کاوه چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه. دې لاړ هغه خلکو ته اعلان وکړو، خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دې فلانکي ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی. وی مونږ درل دې کې راغی پلار ته، پلار خو پلاري نو په مخ یې وله څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې دیوچت کړو د پلار مخې د خر ګرځېدلی شکل یې بده. بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک اوس دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر.
خر باندې خخه خر باندې لمبه خر قبر وباسو دا خو زمان بی عزتی رو زمان د پلارم بی عزتی دا زمارونو الله په دې قادر دی ګوري قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی دی الله وی داسم کو چې بار در باندې عذاب راوړ روستي دی غلې راشي دا بار عذاب ته کوي دا ډرون حمله او د جزونو نه چې دا کیږي دا بار عذاب ته کوي دا باران او دا طوفان او دا وور دا بار عذاب ته کوي دا چې کله سیلاب راغی د باران او د دنیا کولونه مات کړه د باران عذاب دي کړه او من تحت ارجلکم زلزلہ براشي زمکه بوش دیږي یا دا خلق دا بمونه پزمکه کې خخای د ماکي بشورو شي دا من تحت ارجلکم دي او يلبسکم شيعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دښمنی به جوړ شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زمارونو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وی دا من فوقکم خدای وی دینه خدای محمد ساته دې سره ټول تبا کی ویخه دا بنرد اکا دو کا برازی خو امت من حیث الامت په بنا ختمه او چې الله نه عذاب وی الله د دین اعوذ بوجهک صاحب مبارک ذات د دین امن نسم د محمد دینه بچ کوا اکا دو کا برازی خو امت په بنا ختمه او په حدیث کې سره دی حدیث کې امدار راځي وی زما په ګوره د سورخه وی زم با اکادو کا برازي ګوره او يلبسكم شيعا وی دا سان دي خیر دي یو بل وجل دي سره امت تخت بیږي خو یو عذاب خو بخامخه راځي من ګناهونه لیکن حدیث تو ورکړه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو سو عذابونه راځي من حيث العموم بني خو بعد ځای کې برازي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حيث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني و بعض ځای کې برازي ابسي الله اکبر قصف یا قذف غلې بوري کانی بوري په بعض ملکونو کې کانی وريږي کانی دا ثابت تر چې کانی برانه وريږي غلې بوريږي ها او بل بس کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې ستاویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه مسخ شي مسخ دا دي چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل دا څاروي په شانتې شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو اکادو کا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د برنا او سو خسف زمکه بوشلیږي ما ته تیر وته زمکه بوشلیږي زلزلہ بوشي لکه د مانسيره علاقه کې چې سموده مخ کې راغلی او مس خبر راشي او قذف د برنه غلې او د باران او د رون عملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانہ کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دمه او دمتوب او ګډاګان زیات شي وایا کنه زیات دي کنه زیات په خوا خو بس سینماګانې په پیښور کې خلک بدلل او ما ته یاد دي بعض کسان د سینما د کتو د فلم د کتو بلدونو ماسخوتن نا وخت به فلم وکړه تل به سر بسادر چولو چې څوک میونه ویني او خلکو په پیغور کو د پلاټ فلم او سینما لدی هغه سینما نن د هر چا کوړه دنه را رسیدل کوړه نه مړه ټي وي به کور لګېدلی موږ به ویل کا ټي وي ګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې اب کور کې یو لګېدلی چې سړی به کور کې نه ښځو به کته او چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جنۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جنۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سروت سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوي او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوي الله خو قادر دی په دې
ځان وساته په رمضان کې چې څومره ملګري دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمالوي دا علماء بیانونه پې واورئ که نعتونه پې واورئ تلاوت د قرآن شریف پې واورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورې په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې الله نه معافي وغواړو الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو هغه شکل بدل شو دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج ته روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وایي دا دی وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلې شو د چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غوږ کېږي دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمله او ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک ولا دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه دروز شریف وایي ما ته ما خام هغه دروز شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره دروز شریف وایي وی نن د ده دروز شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وایي چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې مې ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله به هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته د مارونو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوې کتل پلار یې واپس سم شوی و مخکې د مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کړل درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وایي زه شواروز کې 15000 کرته درود شریف څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته وایم مې 10 زره څنګه وی وایي تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه وایم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامي وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود وصلى الله على النبي الأمي أسوأ يوزل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویل کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغی اولاد هم راغی نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډېر زیات فضایل دي او چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله او دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت ده نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي ها دا خامخا وایي الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم په دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیه السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښت دې څوک درود نه وي تبعی ده صاحب وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا نو جبرئیل علیه السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی یا دواړه یا یو او دې دا وی دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي داسې خدمت پکې چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دی خدای هلاک کی ما وی امین او ټینګ شي خیره چا کړې ده جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیہ السلام خیره کړی ده ماشاءالله او امین په چا ویلې دی حضور پاک
نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین وای وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کېدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلې دی نو د مور او پلار چې د چا جمدي وي که دواړه یې کوي نو خدمت به کوي هغوی به خوشحاله وی او که دنه خپل علی الغرق او تباه شوې برباد شوې نه به خفه کوی مور ته ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخته ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼې دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا ستا هم خور شته که نه ستا هم لوري شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خطك رسول الله مبارك او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته په رحم دعا ولا وکړه کنځل کوي نو کمزورې دی غریب کنه سترګې کمزورې نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې دي غوږونه کمزورې نه دي هغه شی واچوي ګلسون ماشین خوله کمزورې نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزورې نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزورې ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خانده وته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی نو بیا ورته وی بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه غصه شو ورته بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل دله خو مې راته وی قارغه دی که نه پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدي چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه ورته ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی تا وی ها مې قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکړې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې دا درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړل وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وډې وایي دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار پسې سپکې وي ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره راته ویل غالب ګمان مې راته وویل د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کوو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار را پرځولی و او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دی وی زه رالم وی ما هغه زوی ته پاسه خوارشي پلار دی دی ظالمه بوډا دی بیا پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودیلېدو دغه چلې را سره وکړو
وی موت پلان کیا هغه سړی م زه پیژنم هغه زوی م پیژنم هغه نیکې م پیژنم خو بدره چې دی نومه ده وی موت چې یاد دي پلان کیا دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دي زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار را پرځولې په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ ډلې ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زموږ وایي په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار را پرځولو په هغه ځای دې خپل زوی را پرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې په سینه ناست چې هغه ورته څه ویقې ورته دا نه پاتې کېږي بده دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخ کې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وتو او مور پلار سره خلک خو مور خو بیا پرېږده خو سپیره نن سبا بوډۍ شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختم که جامې د لینځي او کټوۍ د لپخۍ نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم ده بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وه دا ښه خلک نور پلار څوک کم دی ما په خپله یو انسان دام د خپل نوم نه علم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې بندې کړې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدی دی یو بل مړ دی مور مړه ده هغه بچی مړ دی مور مړه ده بچی مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کوې مې ورو کې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را لاسته درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتلی و هغه نوې تماشه وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی وی د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیر دا مې مختصر درته وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به قدر کې خدمت وکړي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک به امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکړي کوئ به که جمدي وي د چا مور پلار که یې وي که ته خپه یې راځی کې لاړ شی والا ما د یو ځل یو سړي وي پلار رانه خپه دی ما سره په جرګه لاړ شي په پلارانو څوک جرګې نه کوي په مخله جرګه کې خبره روانېږي زه به هغه ته وایم ابوی دا کړي دي دا کړي دا کړي دي نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او بابا معافي غواړه ابه د یو څپېړه دوه ووایي یو درې نورې م راکړه ابه وی تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافي نه کړې وی ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې څه ده ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته وی مولوي صاحب خو بل شان وه خلک مې لېږل نه معاف کړم خو چې ورغلم او غېږ کې متصر کېښوده او وی هم را سره په جړا شو زم جړا شم وی روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچی شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچي د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما سره هم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړی دی که نه داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي دا چې د ښځې او د مور منځ کې بعضې وخت کې جنجال راشي نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي نه داسې به نه کي د دواړو خپل حقوق دي ته به بینابین اوسېږي داسې طریقه به کې جوړه راوړه اتفاق راوړه اختلاف مه پیدا کوه نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره د دواړو خیال ساته قدر کوه او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په نس بیل کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې شامي وګوره عالمګیري وګوره دا نه او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي دا ښځه نافرمانه ده د شریعت خلاف بیا به طلاق هم ورکولی شي رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه طلاق هم ورکولی شي په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي د شریعت خلاف کار کوي
مور او پلار درته سپکوي بیا هغه بل صورت جوړوي داسې به نه کوي چا نه مور او پلار خپوي څه چل وکوي لکه رضا کوو به که نه او کله چا نه قبر ته خپتلي بیا به څه کوي او دا کېدی شي قبر لی ځئ علماء لیکلي دي قبر لی ځئ قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخئ 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ ذکر وکئ ثواب وربخئ نیکي وکئ ثواب وربخئ نو علما لیکي د مرګ نه پس به سره خدای راځي دې وخت هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې به خلق خدای به دې معاف کړي درېیم څه دي وی په درېیمه پوړی چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان پاله او بخیرې دې خدای هلاک کړي مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې دونه به کوې او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت ته اونکه چې ځان په خدای وبخې نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیه السلام آمین په چا ویلې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او خیره کوم ځای شوې ده په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده ماشاءالله وړه خبره مسجد نبوي کې شوې ده په منبر الرسول د حضور پاک په منبر شوې ده او مقدس شخصیت خیره کړی ده او مقدس شخصیت په آمین ویلې ده اوس هم خوښه خپله ده داسې عبادت وکړه چې ځان په الله وبخښي ځکه خو زه تاسو ته چې ختمونه وکړئ پکې الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراو کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کوم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب هغوی رتره زوی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي دا 2 نمبر به پې نو بیا د جوړې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی الحمدلله هر کلي کې شکر دی حافظان ډېر دي نو فایده دې والی که نو د ورځې هم خوب او د شپې هم خوبونه هر ټیم خوبونه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ رب العالمین د نیکو د پاره او د مسلمان د خیر د پاره دا یو د نیکو یو میاش داسې مقرر کړی دی لکه ما مثال در کړی خلک ویل لکه وی د بوټو د کر موسم دی او څوک وی دا جوارو سیزن دی نو دا د نیکو د ګټلو او د رب العالمین د برکتونو د حاصلولو سیزن دی خدای پاک دی مونږ تاسو له د روجو د نیولو په صحیح طریقه د روجو نیولو توفیق نصیب وګرځولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی هغه فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته یو ځل وفرمایل اعلان یې وکړ چې رانږدې شي وی ټول صحابه منبر ته رانږدې شو وی چې دې سنګ لومبی خپه مبارکه په لومبی پوړی کېښوده نو یې فرمایل چې آمین نو بیا په دویمه پوړی خپه کېښوده نو بیا فرمایل آمین نو چې په درېیمه پوړی باندې کېناستل نو بیا فرمایل آمین هغوی به عموما په دې درېیمه پوړی کېناستېدل هغوی طریقه دا وه نو چې کله فارغ شو نو صحابو ته تپوس وکړو وی د الله رسوله وی ستاسو نه م درې ځله امین واورېد خو مونږ خو څوک ونه لیدل نه تاسو دعا وکړه او نه بل چا دعا وکړه او نه م څوک ولیدل د دواړو جهانو مبارک سردار وفرمایل وی چې زه کله دې لومبی پوړی ته وختم نو حضرت جبریل علیه السلام راغی او هغه یو دعا وکړه نو ما پې امین وی هغه دا وی چې کم انسان باندې د کم انسان مور او پلار بوډاګاني او د ده خدمت ته محتاج ای دی به د مور او پلار قدر کوي عزت به کوي احترام به کوي دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي
او کده د مور او پلار دون خدمت نک دون احترام نک چې ځان په جنت ته ورسینو د انسان د الله هلاک کی پیما وی چې امین. وسرو مور او پلار دا د انسان د پاره ډیره قیمتي سرمایه ده، ډیره قیمتي سرمایه. مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدی وي دا بچي به قدر کوي، دا بچے به احترام کوي، بچے به عزت کوي، دون بکی چې جنت ته ورسي پیدا. یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا یو صحابي تاسو کو وې زما مور او پلار جمدی د دوی سره سما میلاو کوم. حضور پاک مبارک له خدای پاک داسې عجیب صفت ورکړو چې خبره به پټې نه او کخواغه کې ډېر لوی فلسفه او زمون پښتانه وای پلان کې داسې خبره کوي چې دریاب په کوزه کې بندي، ډیر مقصدونه په پټه خبره کې راځي. حضور پاک ناشنا او فرمایل وی هما جنتک و نارک، وی دا مور او پلار دوم جنت ته هم دوزخ. ګوره پټه خبره کله مور او پلار د خوشاله کړل د دې قدر عزت ته او جنت ته وګټل، او کله مور او پلار د خپه کړل د دې بی عزت دی وکړه او بیا د دې وکړه دوزخ ته وګټل، هم د جنت ته هم د دوزخ ته. بس اوس خواخه خپل ده کله جنت دا دروازه ځان لزایا کې او کله جنت دروازه ځان له مضبوطه. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدی وي او دې داسې خدمتو کې چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیہ السلام مبارک زمانہ دا دو مثال در کوم. نو یو صحابي بیمار دی، نو نبی علیہ السلام ته پوښتنه الله چې لاړه غد ځنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کوم انسان د مرګ په وخت کې ته به کلمه شهادت اوري داسې به وته نه وي چې وایا، ولی دې په تکلیف کې داسې نه ده وي چې نه وي اورا ووته. نو که جبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره، نو جبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روژې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی، جبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي، او که جبه ذکر سره بلده نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل لګیا دی ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا جبه پناوړي هغه وته لګیا دی کلمه شهادت ویل د جبه نه وي. ایو متل وی یو بوډا زوی مړ کېده، ازوی نه چته مونږ کړو نه ذکر نه اسکا ټول عمر بیګړه چلے سرولې. دا بوډا ورته ناسته دا وته وی کلمه شهادت وته اوري او هغه هم اقدر ډر کوي، هغه دا غړو سره بلد دی ډر کوي او ما ډر کې سوته کلمه شهادت نو نامور ته بچي وی ډر لاړې. نو چې سره د خپل بلد د غوړې بده په جبر راځي. الله به انصاف نه دی، الله ډېر انصافدار دی، ظلم نه کوي. چې ستا جبه د هغه د نوم سره بلد کړی د نو ځنکدن کې بدن خپل نوم یې رې نه درته یاد دا د الله انصاف دی. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل لګیا دی وته کلمه شهادت اورې د جبه پناوړي. ناغیم حیران شو ځکه د حضور پاک وجود مبارک ټول رحمت دی چې زه موجود یم، د رحمت فرشته موجود دی او زما خله مبارک نه وته کلمه شهادت روان دی او د دب جبه نه لقي. دا ولې وی د سو کور کې شتا راوي بلې نو یو بوډه مور واغې ولا راوخته وی شتا دې زوی له سړیر لوی جرم کړی دی، ډېر لوی مجرم معلومیږي. زه لګیم په خپل ورته کلمه شهادت اورم او زما د خلې نه دې نه اخلي سلوی ګناه کړی دا. وی سپ دې خوریر د منځ د روجو او د صدقو او د ارس پابند دی، ډېر خسړې دی. وی نه سوچو کیسه غلطی بئی. نبی علیہ السلام مبارک ته کشف کې دی، الهام بکې ده د الله د طرف نه بوتا القا کې ده دې زړه څه چل شتا. وی یو سیب یو چل خوشتا وی چې وعده کړی دی نو زه خپه کړم زه مور وعده نه مخکې د ما ډېر خیال ساته او ډېر قدر به کو او چې کله وعده کړی دی نو بس بیا د خزه په سر ما تسپکه زما قدر نه لري. نو ما د الله په دربار کې او سوال کړی دی، ما وی خدایا زه خو خپل حق نه بخم، ستا خو خدای کته بخې او کته نه بخې. نبی علیہ السلام فرمایلم په دغه الله رانی ولید دین لوی جرم بل نشتا. د مور پلار بے قدری گناه کبیره ده، لوی گناه ده.
وی بخا وی دا اللہ رسول کا حکم کے خود باو بخم ستا اڈر منم او که مشوره را کې نو لمه ته خپه دی نه بخم نو حضور پاک مبارک ډیر خيار هغه ځل کې دا سوچو که زه وته اوس حکم کوم نو د خلینا به وبخي خدای نه بیان بخي راشد اسه چل جوړ کړه چې دا مور دل نه وبخي نو صحابه ته وی ورشه خشاک راوړې نو صحابه خدا حکم پابندو دا مور وتوي سه په خشاک سکے وی استاد ازوی پکې سوزوم یو چل جوړو وی دا الله رسول اولی سوزه وی ګوره دې تا نه دې بخلې نو چې تاو نه بخه او دې ملشنو دې به اورته دې پور کې بسوځي او استاد وجه سوځي ځکه ته نه بخې نو پرېدا چې د په دنیا کې یو جلک د تلاغه اور عذاب وخې چې کم اور د مرګ نه پس تنینه او د ازوی دې سوځي چې لک په دنیا کې وې نه الله به دې په خیاخ شي نو دې مورې سوچو کو وی خدا الله رسول لکه دې په اور کې سوځي وی ما بخلې و چې ما بخلې نو دا هغه په خله کلمه شهادت شروع شو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او سه ورکلا نو حضور پاک فرمایل لیدل مور غره بیا موري دارنګ پلار لګیا دې د بچی د پاره سن کوي دا پلاران چې ټول ورځ منډه ترړې جوړې کړې دي او حلال حرام نه پیژنې را غونډي دا چاله غونډي دا ردی بچو د پاره لیکن بچے چې کله بیا وادو کی بیا نه مور پیژنې او نه پلار پیژنې ته دا لوی راغلی وې دومره څومره خواري وسره کوي مور دنه ولا جامې بدلی وجود ولا انزي او دسمات ولا پاکي او په هغه بستر چې لمده بستر د دې بچی پکې متیاز کړي په هغه لمده بستر کې وسره پراته ده او د شپې څوک د خوب نه پاسي سو زله وسره د مور د شپې پاسې د دې بچی سره خوب پزا او پلار ته وګوره ګوډ چاري منډه ترړې حلال حرام نه پیژنې او راجمه کوي جامې راوړه د بجلی غم کوا د جنریټ چا لپاره دا نه دی بچو لپاره نو پتا د دې بچی حق نشته چې ته به بوډا کېږي او که به نه بوډا کېږي ډېر خلک دا شکایت کوي مونږ خو دا نصیحت خلکو ته کوو نو بعضې وایي یاره جي یو یې خوښ دی او زه یې نه یم خوښ نو زه یم هغه به یې وله چاپي کوي هغه به وله څه شی راوړي هغه به یې خوشحاله ساتي خوږې خبرې به ورسره کوي او ته به هغه چل نه کوي ځکه به یې هغه خوښوي که نه مور پلار خو ظلم نه کوي یاره جي بې ځایه کنځل کوي ښځه مې هم کنځي نو زه یم ګوره چې سړی بوډا شي غاښونه یې وځي غوږونه کمزوري شي مشین پکې لګوي لاسونه کمزوري شي رپي خپې کمزوري شي بغیر د کونټۍ نه نشي ګرځېدی نو مذهب کمزوري کېږي ګزاره به ورسره نه کوي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي که ستا د مور پلار یو کس بوډاګان شو اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اف په مورتنه ورټه بهمنا نرمه خبره کاوه قرآن وایي او بیا وایي که چرته او سو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګو تخکتک خان دا وته کنزل کوي او یا الله یو وخت کې ما شومم د مور پلار په ما ډېر لوی رحم کړی دی خدای ته په اوس رحم وکړي دعا ولګا نو مسله څنګه شو څونه خدمت په مور او پلار کې دومره بکې چې ځان په جنت ته ورسه اوس کله یو سړی مور او پلار دواړه مړ دي یا یو مړ دی نو قبر لیزا قبر لتل په شریعت کې ثابت دي ښا دا مونږه عقیده ده قبر لچ څومره زی پلار لزا مور لزا ال تدعا ورته کوا لک تلاوت کوا دا غي ثواب ورته بخا علماء لیکي کدا مور پلار د بچینه خپت لیدي او دی ولا بار بار قبر لذي نو خدای به د مرګ نه رسته ته خوشاله کی د مور پلار قبر د تل ډیر لوی فائدہ رسي نو پړومبه پاولای چې مخ پکې خاودا نو جبرئیل علیه السلام دا وې چې چا مور او پلار جمع دی دوانه یا یو دی به دونه خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسي او که دونه خدمت نه کړه مور پلار چې ځان په جنت ته ورسي خدای دې هلاک کی ما وې امين وې چې په دویمه پاولای مخ پکې خاودا نو وی جبرئیل علیہ السلام وی چې ستانو د حضور پاک مبارک نو یسوک والی درود شریف په وی او کچا در باندې درود شریف نه وی خدای دې هلاک کی بما وی چامین اوس ګوره درود شریف د پیغمبر علیہ السلام مبارک دا ډېر لوی فائدې لري یو ځل حضور پاک مبارک پریشانو حضرت جبرئیل علیہ السلام ولا راغ د خدای محبوب پیغمبر ولا راغ وی ذا اللہ رو لے گلم خپے وی اولک پریشان وی خلا فرمائی اذا ما دی محبوب توایا یہ سوک پتا یو ذل درود شریف ہوئی
نو الله به په لس رحمتونه نازل کی، لس به ولا ګناهونه ورجی، لس به ولا مرتبه اوچتې کی. سوچ وې ډیر لس رحمتونه، لس مرتبه اوچتېږي، لس ګناهونه رجیږي. یو ځل چې څوک درود شریف وایي وی زما د محبوب نه تپوس که هر رضیت اوس خوشحاله که نه؟ وی رضیت خوشحاله شو. په څه خوشحاله شو؟ د دې امت په دې فایده خوشحاله شو چې امت ته زما په یو ځل درود شریف دېرش فایدې میلاویږي، په بعضې موقعو 50، په بعضې موقعو 80 فایدې میلاویږي. دا د درود شریف برکت دی. نو درود شریف دا ډېر د فایدې شی دی. درود شریف چې څومره مسلمان وای دا پیغمبر علیه السلام ته پیش کیږي. حدیث پاک درته وایم، د ځان نه وایم، نبی علیه السلام فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام. وی د خدای فرشتې دي په دې مخ د ځمکه ګرځي چکرې لګوي. څومره چې په ما درود سلام کم ځای څوک وایي دا فرشتې ما ته رارسوي. نو زه اکثر طالبانو ته یو خبره کوم، زه وایم ګوره درود شریف فایدې په خپل ځای، ثوابونه مرتبه اوچتېدل په خپل ځای، لیکن دا چې د ستا نوم د درود شریف د برکت نه د پیغمبر علیه السلام په مخ کې غښتلی کېږي. فرشته ورته وایي صاحب ستا پلانکي امتي د تورنګزو د کلي د فلانکي زوی دا پتا نن 100 کرته درود شریف ویلی دی. رښتیا وایه چې حضور پاک ته ستا نوم غښتلی کېږي د درود شریف د برکت نه، او ستا د پلار نوم غښتلی کېږي. د دې نه لوی سعادت بل شته؟ او چې دا ورته وایي چې 100 کرته در باندې فلانکي درود شریف ووایي، ابه څونه خوشحاله. او ورسره په ګاون کې حضرت ابوبکر او حضرت عثمان هم دفن دي رضی الله عنهما، هغوی به پې څونه خوشحاله. او نبی علیه السلام به درله څومره دعاګانې کوي. یو سړی حج له روانو په یو قافله کې د زوی سره، نو دې غریب نه جوړه. نو قافله خو یو ورځ 2 ورځې به یې ساره شي، ټوله قافله خو نشي سارې دی، دې نه جوړه شو. قافلې والا ورته ووایي چې زوی ته وله چې د پلار خدمت دې کوه، دې خو مونږ ځان سره بوتلې هم نه شو او څه به کوو ورسره، مونږ در نه ځو. قافله تې لاړه او دې او دا پلار په یو بیابه دشتو ځنګل کې پاتې شو. چې پاتې شو دا پلار غریب وفات. چې وفات شو نو دې زوی په څادر واچو چې ځم دې خوا کې کلي له او څوک وګورم چې راشي چې دا پلار را سره ولمبئ، کفن بندوبست وکړي، جنازې وکړو، قبر ولو که نه. مسافر دې لاړ د کلي خلکو ته وایي چې دغسې زه مسافر یم او پلار مې ناجوړ او قافله رانه لاړه او مې خدمت وکړو، خو بس مړ شو پوره یم. راشه مهرباني وکړئ د کفن دفن انتظام د جنازې هغې وې ته زمونږ درغلو. دې چې راغې او د پلار د مخ نه یې هغه څادر اوچت که ګورې نو د پلار شکل یې د خرو شکل یې بدل. نو دې فوراً بېهوشه شو، بېهوشه کې دی، دا هیبت پرې راغی چې خدای دا به څه کېږي؟ دا خو زما د پلار دا شکل دا خلک چې اوس راشي دا خو لوی رسوایي ده. چې دا خر دی که انسان تا تله مونږ جنازې له راغواړو، دا خو لوی رسوایي ده. خدای د سره څه وکړم؟ دې بېهوشه دی. په دې بېهوشۍ حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی په خوب کې ملګري ورسره دی. درته وایي ولې پریشان یې؟ وایي صاحب دقه چل پلار مې مړ شو، مسافر یم، خلک را روان دی او پلار مې شکل د خر ګرځېدلی. دا خو زما لوی رسوایي او بېعزتي ده، به څه کېږي د الله رسوله؟ وایي کوم دی پلار دی مې چې دا دی؟ وایي زه اوس خوب وینم په بېهوشۍ کې. وایي څادر مې ترې لرې کړ. وایي حضور پاک مبارک دا خپل لاس مبارک را واخېست او زما د پلار په مخ یې راښکې. وایي چې راښکه پلار مې واپس ټیک شو، مخ یې خشته شو، ښکلی د مخکې نه مزېدار شو. وی زه ورمنډه مې کړې سلام چې خدای د الله رسول ډېره شکریا، دا تا خو زما پلار سره لوی احسان وکړ. صاحب تاسو څنګه راغلی؟ وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار دی او د خدای نه ډېر لرې، خو ده به یو عمل کو چې ده به روزانه درود شریف وی او ماله به ماسخوتن یو فرشتې را رسول. وی نن هغه فرشته چې راله او ما ته د خپل امت درود شریف پیش کول، نو وی د ده درود شریف پکې رانلل. نو ما ته تپوس وکړه چې یاره د پلانکي کلي یو سړی و دی نوم و، اخو به روزانه په ما درود شریف یې وراتلل، به جوړ ناجوړه رڼا ورځ دې نه دي کتلې تیارې ته، نن د هغه درود شریف رانلل. نو فرشتې راته وایي چې خو وفات شوی دی او صاحب تا ته ضرورت دی ګورې که حاجت وله پوره کولی شي. نو هغې راته وایي چې دقسې وفات شوی دی او ډېر ګناهګار و، نو خدای په هغې کې رانیولی دی او دا مخ یې وله بدل کړی دی. تا ته ضرورت دی که څه مدد ورسره کولی شي. نو زه رالم چې دا مدد مې ورسره وکړم. نو دا زوی یې وایي راویښ شم، چې راویښ شم څادر مې د پلار د مخ نه لرې کړ، نو مخ یې سم شوی.
او دا مخکې نه زیات خشته ورانه کول. دا درود شریف برکت دی. قسم دی دا درود شریف ډېر لوی برکت دی. مونږ له ګوره خیر دی. دا هغې یو مثال درکو. یو سړی دیوال ته بیټرۍ وایي، نو دا دیوال په رڼا سره دا رڼا واپس زما په دې مخ راغورځېږي، زما دا مخ پکې روښانه شي. دقه رنګ یو سړی چې په نبي علیه السلام درود شریف وایي، نو خدای پاک کې د پیغمبر علیه السلام کومه مرتبه مقرر کړې ده، ستا په درود شریفه نه پورته کېږي، لیکن هغه فایدې تا ته واپس را رسېږي. نو ګوره درود شریف د نبي علیه السلام مبارک نوم چې واغېښتلی شي، نوم یې څه دی؟ محمد او احمد صلی الله علیه وسلم. یو نوم ولا نیکې ښودی او بل ولا مور یې ښودی دی. دا دوی نومونه دي. درود شریف به پې خامخا او په مجلس کې که بار بار اغېښتلی کېږي، لکه یو نعت کې یو ځل بیا 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 اغېښتلی کېږي، نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل مستحب دی. نو مستحب هم ښه د لوی ثواب به درته میلاوېږي. او که نوم یې نه او صفت یې ذکر شي، لکه د الله رسول یا د الله نبی یا د الله پیغمبر، نو دا نوم نه دی، صفت دی. نو درود شریف ویل پې بیا مستحب دی، واجب نه دی. که دې ونه وي ګناهګارۍ کې نه، خو مستحب دی. ښه لاره چې پې ووایي. که دې ونه وي نوم مبارک واغېښتلی شو محمد او احمد صلی الله علیه وسلم، او درود شریف دی ونه وي، نو د پې جبریل علیه السلام خیره کړې ده او پیغمبر علیه السلام پې دعا کړې، نو دا خیره ګورې نه رد کېږي. امین یې پې ویل. وی په درېیمه پوړی چې کېناستم، نو جبریل علیه السلام ووی چې په چا د رمضان میاشت راغله، دی به پکې داسې عبادت کړي چې ځان به په خدای بخي، او که دومره عبادت یې ونه کړي چې ځان په خدای وبخي، نو الله دې هلاک کړي. ګوره خیره وکړه. نو ما وی آمین. نو اوس به په رمضان کې څومره عبادت کې، دومره عبادت به کې چې ځان په الله وبخي، دومره به کې. او که دومره عبادت ته ونه کړي چې ځان په الله وبخي، کم عبادت ته وکړه. روجه دې ونه نیوله، ډېر خلک روجې هم نه نیسي، بدقسمته قوم. لیکن انشاءالله دومره ګرانه خو نه ده. زه ناجوړه یم، اعصابي تکلیف کله کله په ما راشي او ځینې ویشم. بوډاګان خلک داسې بوډاګان مې ولیدل سپین ګیري. پرون ما ته چا ټلیفون وکړ، پرون افسوس مې وکړ. وی زما یو رشته دار دی او فالج والی دی، یو لاس ښي طرف او ښی لاس او ښی خپې فالج والی دی، او بیا هم روجه نیسي. څه ورسره نه منې؟ مونږ ورته وایو منې څه وی نیسم، ما یې مه نیسه پې. شریعت دلې اجازت ورکوي نه دی نیسي، ډاکټر دلې اجازت ورکوي نه دی نیسي فالج. وی نه صبرېږي، خامخا نیسي. او قسم دی داسې بیماران د زړه مې لیدلي، داسې بیماران چې هر وخت یې په زړه درد دي، په دې کشمکش کې چې اوس به پیټیک راځي، اوس به پې راځي، او شریعت اجازت ورکړی چې مه نیسه، او بیا هم نیسي. داسې د شوګر مریضان، ما ته خو پته لګي، ما نه خلک د مسلو تپوس کوي، یاره جي د پلار مې شو مازدیګر نه پس، ابرو چې مازدیګر نه پس بېهوشه شو، بېهوشه شو. وی نه زه به روجه خامخا نیسم. نو په شریعت کې داسې انسان که روجه ونه نیسي، خیر د اجازت دی ولا شریعت په چا زیاتې نه کوي. خو دا شوق د مسلمان درته ښیم چې د مسلمان دومره د روجو شوق. صحابه به په دې خپلو ماشومانو بچو روجې نیولې، دا نابالغه پوټینې. نو چې مازدیګر به شو نو په جاړه به شو، هغه به واړو که نه، اوبه به یې غوښتې، ډوډۍ به یې غوښته، نو د لوبو څیزونه به یې ورته کېښودل، په هغې به یې مشغول کړل، د لوبو په څیزونو پام به یې وله بل طرف ته کړ، د لوبو په څیزونو به یې مشغول کړل، تر ماښامه پورې به ورسره دا ګزاره کوله او خپله روجه به یې پې سر ته ورسوله. اوس به بالغه جینۍ به وي، پیغله او بالغ زوی به وي، او مور پلار به ورته وي روجې مې نیسه، ناجوړه به شي او کمزورې به شي، او په تا لار نه وړي، خیر دی ته لاره کوټې. دا ظلم مور او پلار هم دې بچو سره کوي، او بچي ځان سره کوي، او مسلمان هم ځان سره کوي. په یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي، ودرېږه هغه حدیث هغه الفاظ درته ویم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی، دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ حدیث، ابو هریرہ سے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک فرمائی لدی، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، یو سړی د رمضان روجه اوننی ولا یو روجه اوننی ولا، نو تاسو رخصت شتا، مسافر هم نه دی، مسافر له رخصت نه څه بیماری شتا، لم یقضه صوم الدهر كله وان صامه، وی که ټول عمر روجې ونیسي د دې بدل پې نشي خلاصولی، د دې چې کم برکت دی او کم ثواب دی، په ټول عمر روجو هغه برکت نشي ګټلی، هغه ثوابونه په ټول عمر روجو نشي ګټلی. ټیک ده چې ځکه مثلا نی نیولې یو روجه به ونیسي، دی یو قضا خلک کوي فقهاو لیکلي دي قضا شوه، او که قصدن یې ماته کړې د 2 میاشتې روجې به پرله پسې ونیسي. لیکن پیغمبر مبارک فرمایي چې ټول عمر دې روجې ونیولې، ټول عمر د دې روجې چې کم برکت او کم ثواب هغه نشي حاصلولی.
اندازه ولګوي چې د یوې روجې په برکت تعالی دومره ثوابونه الله درکوي لکه ټول عمر چې د روجې نه او ته 10 نیسې نو د خپل عمر حسابوه لکه چې 10 ځله د اتیا کال روجې نیولې او بیا په بل کال کې څومره لویه فایده ده د رمضان د روجو مونږ خلکو شا کړې ده نو د رمضان روجو دا ګوره ډېر لوی برکت او ډېر لوی ثواب دی برکات یې درته یو بل هم یو حدیث د حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې ان لله تبارک وتعالى وتقى في كل يوم وليله يعني في رمضان وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه وی نبی علیہ السلام فرمایي چې د رمضان هر شواروز کې خدای پاک ګناهګار دوزخیان مخلوق د دوزخ نه آزادوي چې کوم دوزخ والا مخلوق دوزخیان ورته هغه جنت ته لیږي آزادوي یې د سټ آزاد شو دی جنت ته او په شواروز کې یو ټیم داسې دی چې په هغې کې الله د مسلمان دعا خامخا قبلوي لازما پکې دعا قبلوي او ګمان کوم الله ته معلومه ده چې هغه وختونه کم دي خو د پېشمني د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی دی او د روجماتي د وخت ډېر لوی فضیلت راغلی نو خصوصا د روجماتي په وخت کې لکه دعا غواړئ ښه هغه وخت کې سړي کجورې او شربت ته تلواري دعا ته رو خیال نی خیر دی چې د 14 غنټې روجه دی ونیوله نو یو منټ 2 منټه لږ دعا پکې وغواړه که نه ډېر د فایدې خبره دا د حضور پاک مبارک حدیث یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی د روجهدار د خولې نه چې دا کومه بدبویي ځي معده تشه چې یو سام غوندې د خولې نه ځي وی اطیب عند الله من ریح المسک وی دا په خدای په نزد د مشکو د خوشبویۍ نه مزېدار دی څنګه د هغې مختلف توجیحات علماو کړي دي لکه دلته تا ته خو دا بدبویي ښکاري او فرشتو په خدای دا د مشکو خوشبویي ښکاري یا بعضې علما وایي چې د قبر نه پاسې د خولې نه به د مشکو خوشبویي دي او بعضې علما وایي چې د محشر په میدان کې به د خولې نه د مشکو خوشبویي دي او بعضې وایي چې نه په جنت کې هم چې دی جنت ته داخل شي د خولې نه به یو خاص قسمه خوشبویي دي هغه به د مشکو په شان خوشبویي به ورکوي یو بل حدیث پاک کې راځي وی خدای پاک د رمضان برکت ته تمام وی سرکش شیطانان پکې خدای تړي تصفد فيه مردة الشیاطین دا پکې الله تعالی تصفد او تړلی شي نو ډېر خلک پکې دا سوال کوي وی دا شیطانان چې پکې وتړلی شي نو دا خلک دا ګناه بیا ولې کوي نو دوه خبرې دي یو خو سرکش شیطانان یو دا دویم دا چې شیطان دا د شیطان ته ذلیل شو او د روجې برکت ته خدای ښکاره کوي دا مطلب نه چې ګناه به نه کوي ولې ځکه شیطان له خدای طاقت ورکړی دی نبی علیہ السلام فرمایي وی که دی په 9 اسمان کې او ته په ځمکه کې نو د 9 اسمان نه ستا په دې زړه کې دا غځی نه اثر کولی شي نو چې وی تعلیم دی د بار نه خلطم راوږدولی شي او په زړه کې اثر کوي بل دا چې ګناه سړی کوي نو دلته کې نفس یو خراب نفس تا پروت دی بل شیطان 11 میاشتې ستا په دې وجود کې ناسته کړې ده د هغې اثرات خو به یې که وګورئ رښتیا ووایو نو د نورو میاشتو په نسبت ګناهونه د خلکو کم شي که نه شي تلاوتونه زیات شي ذکرونه زیات شي صدقې خلک ورکوي ختمونه کوي نفلونه کوي چېرته به ډېر خلک وي چې هغوی به مانځله په نورو میاشتو کې نه راځي او په دې کې مانځله را روان شي نو دا همدغه وجه ده چې خدای شیاطین وتړي یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې په رمضان کې خدای د دوزخ دروازې بندې کړي او د جنت دروازې خدای پاک کولوي دی بل برکت دی بعض علما لیکي چې د قبر عذاب په دغه میاشت کې په هغې خلکو د قبر عذاب هم بند شي چې کوم د قبر د عذاب مستحق وي بعض علما لیکي ولې وایي د قبر د عذاب د دوزخ د طرف نه راځي د دوزخ دروازې بندې شي او چې کوم سړی مسلمان په دې میاشت کې مړ شو نو چې د دوزخ دروازه بند او جنت کولو د څه خیال دی دوزخ ته به ځي که جنت ته به ځي جنت ته به ځي دا د رمضان د میاشتې برکتونه دي نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې چا د رمضان روجې ونیولې وی د جنت د دروازې ډېرې دروازې دي یوې دروازې نوم یې دی باب الریان د سیرابې دروازه دی به خدای پاک په هغه دروازه وردننه کړي چې کوم باب الریان دی د سیرابې دروازه ده په هغې به دروازه وردن شي وانا اجزي به د دې بدل به م زه ورکړم دا طالبان په موږ سوال کوي چې روژه زما ده نبي علیه السلام الله وایي حدیث قدسي دی روژه زما ده نو مونځ خو هم د الله ده زکات هم د الله دی مونږ الله له ورکړو او صدقه هم د الله ده مونږ الله له ورکړو دا د روژې تخصیص ولې کوي وجه یې درته ووایم ورو روژه داسې عبادت دی که ته څه څوک نه خبره نه خبرېږي مونځ چې ته کوې نو که نور څوک نه خبرېږي نو د محلې خلک خو د نه خبر مونځ خو به جمع کوې که جمع خلک د نه خبر شو
حج چې کې بیا د خلک خبرېږي زکات چې ورکې قبل څوک نه خبره چاله ورکې خو نه خبر شو کنه او روزه داسې عبادت ته کته څوک نه خبره څوک نه خبره او زه به یو مثال درکوم زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو کتاب د هدايه وته وي د فقه اخیری کتاب د غټ او ډېر مضبوط کتاب دی درون دا هغه مصنف د علامه مرغینانی رحمت الله علیه علما دا هغه تاریخ لیکي وی دیار لسکاله روزه نیولې ده او په دې دیار لسکاله روزه کې ته نه بچی خبر دي نه ته خزه خبر ده نه ته شاګردان خبر روسته ته بیا خلک خبر او هغه څنګه هغه داسې و چې دا نیکان خلک په پښمنی پاسي کنه عبادت کوي او څوک کتاب ګوري نو پښمنی معمول ځان له باز خلک جوړ کی نو پښمنی خامخا مونږ پیاله چیس کو څوک ډوړې خوري څوک څه خوراک کوي دې ځان له معمول جوړ کړو چې پښمنی به خوراک کو یو معمول د غرمې ډوړې بوله بیبي راوړه دا خاص کوټه واغې ته ډوړې راوړه آی کې به کې خاودا بیبي ته به عزت نظر بند کا هغه به ور بند کا شاګرد ته به आवाज وکړي دل تراشه ودا ډوړې خوړه شاګرد به ډوړې خوړه یې ډوړې به خوړه دروازه بند کړه دروازه بند کړه بلان خځه ته به आवाज وکړه لوخي دی واپس یوس خځه به دا خیال وکړه ډوړې دوه خوړه او ته خبر نشو او شاګرد به دا ګمان وکړي چې د خپلې څخه خوړې ده ما ده پاره راوړې هیڅ به خبر نشو او ما خام کو خام خسړې روټه نو د هدايه مناسب خلک وي هدايه ډېر برکتی بني مصنف څوک دي لیکلي چا دا دیار لسکاله د هدايه مولا دروجی نیولې دي نه شاګردان خبر نه بچي خبر او نه خزه خبر نو حضور پاک فرمایي الصوم لي ودا روزه غره خالص زما د پاره دا یو معنا درته موکړه انور سلور توجیهات علماء نور ذکر کړی دی مې درته ونه خالص زما دا چې کته صرف الله په خبره او بل څوک نه خبره نو دا ممکن نه وانا اجر دې بدل ورکوم نو بیا طالبان سوال کوي وې دا هر عبادت بدل الله ورکوي دا روزه تخصیص ولې نو جواب ادا کوي چې د نور عبادتونو ثوابونه به الله د فرشتو په لاس ورکوي او د روزه د الله په خپل ورکوي څونه لوی اهم خبره شو بعض وخت بادشاہ یا وزیر علی یا گورنری چې اهم خبره ویل کوي دا انعامونه به ورکوم او چې کوم عامي خبرې نو هغه د پولیس والا او د افسرانو او سکرټریانو په لاس ورکوي چې کوم ډیره لوی خبره الکه ایوارډ ورکوي چاله ایوارډ ورکوي یا تمغه پلان کې تمغه ورکوي تمغه نشان حیدر او پلان کې هغه بادشاہ په خپل ورکوي شیر اعلی د عزتي او دنیا خلق رشتہ داران تماشې لذي نن زمون پلار لا زمون روډ لا نشان حیدر اعزاز ملاويږي او صدر پاکستان ورکوي او په لوی پروتوکول کې ورکوي تصویرونه دي سیب او فلمونه ولا جوړي یو ډېر لوی خوشحالي وي نو د رمضان په روزه باندې د قیامت په میدان کې رب العالمین په یو لوی پروتوکول او په یو ډېر لوی عزت کې روزدار له خپل رب العالمین دغه اعزاز ورکوي دغه نشان به الله ورکوي یا دا دیم توجیه ده چې نور ثوابونه په جدا طریقه دي او د روزه ثواب چې الله ورکوي په یو جدا طریقه به ورکوي دا د رمضان د روزه برکت تیرو یو څو مسلې درته وایم د رمضان متعلق یو حدیث مې رښتیا سار کته هغه مې ذهن ته دی وخت راغی روزانه چې څوک روزي نیسي تر سحر پېشمنی نه والا سبا خطونه تر ماښامه پورې او یا زره فرشتي روزدارو له الله په دربار کې دعاګانې غواړي او یا زره فرشتي نو چې څوک روزه ونه نیسي څومره بېخوند بې غیرت هم دی بې غیرته دی او څومره د ثوابونو نه محروم هم شي او یا زره فرشتي او یو بل حدیث مې یو کتاب کې ولید چې دا الله د عرش فرشتي دي دا الله عرش یې نیولی ناغیم لګیا دی عبادت کوي یسبحون بحمد ربهم دا الله صفت کوي او چې د رمضان میاشت داخلي شي نو الله هغه د عرش فرشتو ته اعلان وکړي چې تاسو زما نور عبادت بند کړئ دې میاشت کې زما عبادت نور بند کړئ روزهدار چې دعاګانې کوي د هغې په دعا امین ووایه نو چې الله ورته وایي امین پې ووایه او هغه فرشتي په امین وي چې کوم د عرش خوا کې دي او د الله عرش یې نیولې په فرشتو کې اوچت مخلوق نو سم خیال دی خدای به هم دعا قبلې کوي نو روزه دا بهترین عبادت دی خو ګوره یو خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة وی دا ډال دی دا خدای د عذاب نم ډال دی د ځان کدن د تکلیف نم ډال دی د قبر د عذاب نم ډال دی د محشر د ورځې سختو نم ډال دی او د دوزخ د عذاب نم ډال دی وګورئ معلم یخرج چې وی نشلې ګورئ دال چې وی په خوا به د سرمنې ډال مو د اوسپنې ډال به مو نو سرمنې ډال به مخې ته نیولو چې دشمن به په غزار کاو نو په هغې به ځان بچ کاو
او چې ډال دې وشلو نو بیا په ځان نشي بچ کولی. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې ډال دې خو چې ګورې تر څو دې شلولې نه شلی به نه شلیږي پس روجه پس بربادېږي. نو نبی علیہ السلام دوه څیزونه ذکر کوي نورم شته خو دا دوه ته دلته وایم. الکذب والغیبة یفطران الصوم، دروغ او غیبت دا روجه ختموي. حضور پاک فرمایي داسې نه ده چې ګنې روجه ماته کړه ماته یې دله نه غاړه دې پې خلاصېږي که غیبت دې په روجه کې وکړو دروغ دې ووې خو چې د روجې کم ثواب او کم برکتونو د هغې نه محروم پاتې شي. دروغ به نه وایه، دروغ لوی جرم او لویه ګناه ده او خدای په لعنت وي لعنت الله علی الکاذبین. لعنت د خدای د رحمت نه لرېوالي ته وایي چې څوک دروغ وایي په هغه دې وي د خدای لعنتي بیا په روجه کې دروغ دا ډېر لوی جرم دی او غیبت ډېر خطرناک شی. یو حدیث کې راځي دوه زنانه به ډېرې زیاتې په تکلیف کې وي مازدیګری شو دومره په تکلیف کې وي چې بېهوشۍ ته نږدې وي. نبی علیه السلام مبارک ته یو بیبي راغله وی پلان کې دوه زنانه دي او ډېره سخته ګرمي شوې ده او ډېرې زیاتې تږي دي او څه سره وکړو. نبی علیه السلام مبارک وله څه شي ورکړه په لوښي کې وی روجه پې ماته کې چې بېهوشۍ ته نږدې دي بس روجه پې ماته کې. ټوله ورځ یې روجه نیول ماښامي ته لږ وخت پاتې دی چې هغه کاسه وله یوړله که نه او هغه اوبې اوسکلې دواړو نو الټه یې وکړې. نو چې دواړو الټه وکړې نو په هغه کاسه کې د غوښې ټوټې وغورځېدې. کاسه د دواړو د الټو په ځای د خولې نه د دواړو د غوښې ټوکړې پرېوتې. حضور پاک مبارک ته صحابه راوي صاحب دا چلو شو وی ګوره پته راته ولګېده وی دا څه شو وی دا دوی غیبت کړی دا د هغه غیبت اثر و چې خدای ورته روجه سخته کړه. د هغه غیبت اثر و چې الله پې بیماري راوسته روجه هم خرابه شوه او دا هغه غیبت څه شی دی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میته چې څوک د مسلمان غیبت کوي الله وایي د هغه غوښې وخوړئ د هغې غوښې وخوړئ. لیکن صحابه د کشف خاوندانو او نبی علیه السلام خو د کشف خاوندو نو هغوی چې الټی وکړې نو هغه غوښې په سترګو ولیدې چې دغه کوم مسلمان غوښې خوړی دی پر کاسه کې واپس پرېوځي. دغه رنګ چې ته الټی کوې نو تا نه هم د مسلمان غوښې لاندې پرېوځي او موږ د کشف خاوندان نه یو موږ ته ښکاري نه. غیبت خطرناک شی. یو حدیث پاک کې راځي چا چې د مسلمان غیبت وکړو د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه ته وبخه. نو مونځ بل لکې روجې بل لنیسې صدقې بل لکې کمبخته چې د بل مسلمان غیبت کې دا ولې جرم کې. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا ووی وی صاحب ته غیبت نه کې د خلکو وی چې د خلکو کوم د مور غیبت ولې ونه کم وی د مور هم څوک غیبت کوي. نو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث لیدلی دی چې څوک د چا غیبت کوي خپلې نیکۍ ورته وبخلې. نو چې د پردو غیبت کوم او پردو ته نیکۍ بخوم نو د مور به وکړم چې دا نیکۍ مې مور له خو لاړې شي که. او یو بزرګ له یو سړی راغی وی صاحب فلانکي سړي ستا غیبت کړی دی دې کور ته لاړ د کجورو نه یو تال ډک هغې وله په تحفه کې ولېږي او ته وی صاحب دې غیبت کوي ته وله کجورې لېږي وی هغه ما ته د خپل ژوند ټول ثواب راوبخه نو که زه د هغې په عوض کې یو تال کجورې ور ولېږم څه به وشي. نو غیبت خطرناک شی دی. نو ګوره د روجې برکت پې ختمیږي په دروغ او په غیبت باندې دروغ او د غیبت. بلکې یو حدیث کې راځي وی که څوک در سره جګړه کوي او کنزل درته کوي نو جواب مو ورکوه داسې ورته وایه چې انی رجل صائم زما صاحب روجه ده. کنزل کوي جګړه کوي وی صاحب زما روجه ده پام کوه ولې جګړې جواب هم وله ورنه کوي. نو روجه ډېر د برکت شی دی په موږ تاسو خدای راوستی ده. الله دې په خیر په صحیح طریقې باندې سرته ورسولي. یو څو مسلې درته د روجې ویم یو خو ما درته تېره جمعه ویلي اوس هم درته ویم چې دا روجه د پېشمني لږ مهرباني کوئ په وخت باندې پېشمنۍ بندوئ. ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبس کي ما تېره روجه هم د جمعه هم ویلي بانک خو په سبا کې ویلي کېږي د سبا د خطو نه پس بانک ویلي کېږي. نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څکلې نو روجه دې لاړه برباده دې کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای یو نقشه ځان سره کور کېدې یا د ورځې په جومات کې ګورئ خپل ټیم معلوموئ د دې مطابق فیصله کوئ. دویم دا دی ډېر خلک دا تپوس کوي په روجه کې لمبل روجه ماتېږي که نه په لمبلو روجه نه ماتېږي. که څوک لامبي د غریب تږی دی یا مثلا وجود ته تکلیف دی او دی ولامبي یا د بل ضرورت ته وجې نه لامبي هېڅ نقصان نه راځي. صرف دومره د فقهاو یو جزیه لیکلې ده که یو سړی د تندو د ختمولو دپاره په اوبو کې غوټې وی نو مکروه دي. پرېږده چې لکه یو پوټې تنده دي وي چې ثواب دې زیات شي هم دا تنزیحي مکروه دي نقصان پې روجې ته نه رسي. بهر کیف روجه پې نه خرابېږي که یو سړی لامبي
یو سړی سر غوړ کی په دې روزه نه خرابېږي. اگر چې بعضې سړی سر غوړ کی نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسوي، یا سترګو کې رانجه واچوي نو په دې حلق کې کدې داسې ناري کی او خراش کې راوغورځي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي. په دې روژې ته فرق نه راځي. ښه سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچوي یا په سترګو کې رانجه واچوي، دې باندې روژې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي. که په یېره چا څوک خوړل روژه پرې نه خرابېږي. او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادې که به نه یادې. نو فقها وایي که سړی مضبوط ورته یاده که یا لکه روژه دې ده. او که سړی کمزوری بوډا یا بیمارو یا د صحت نه کمزوری دی مې یاده ورته، خدای وله روزي ورکوي پرېږده چې وخوري، په یېره روژه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې ته روژه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی. یېره کې د سړي نه روژه یېرئ او په غلطۍ کې په خطا کې ورته یادئ. لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامدي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روژه یاده ده او غلطۍ سره خولې ته په قصد نه په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلقه لاړئ نو په دې روژه ماته شوه. خو صرف یو روژه به نیسي، کفاره پرې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. وخت کې که د چا اوبه لاړئ نو په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي، خو که بره دې راښکلې او دا تېرې شوې روژه دې لاړه برباده شوه. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې په غاښ وښکو روژه نه خرابېږي، خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تېره نه شي. که هغه دارو یې تېر شو نو روژه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه راوځي هغه تېره شوه نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وښکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګی تېر شو، په لاره روان دي چا خشاک بل کړی دی، لوګي هغې بې اختیاره تېر شو نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګی راښ کړه لکه سګرټ نو روژه برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تېره شوه روژه پرې نه ماتېږي. که یو سړی د مسالې کار کوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندوي او د هغې هغه دوړه یې تېره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه یې تېره شوه غیر اختیاري، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي، په روژه کې د دې څیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، که د مټ دی او که د رګ دی او که ډریپ ولې نه دی. دا د علماو فیصله د مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکټرانو نه او د علماو کمیټي کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا اشرف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې د رګ یو انجکشن چې د ملا دې تیر کې ووایي، د ملا په دې تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي نو په هغې روژه ماتېږي. یا که سر د چا سوري او داروي پکې واچول او مازغو ته ورسېدل بیا پرې روژه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروي پکې واچول او خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روژه پرې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کي او هغه غوړوالی دننه یا د واورې مشین کې ودرېد او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دننه م ورغی، په دې په روژه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده را جدا کړه او تېره یې کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه نو روژه خرابېږي. او که د چڼې نه وړه وه نو لږه وه بیا روژه نه خرابېږي. او که بار یې راوښکه، بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه. یو سړي خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي. که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه نو بیا روژه ماته شوه. او که لاړه پې غالبه وه د وینې رنګ پې کم و نو بیا روژه نه ماتېږي. په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو دې کې لوی تفصیل دی، د علماو پکې لوی اختلاف هم دی. او چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې. که چېرته چا قصدن الټی وکړې، تالو کې ګوته ووالو الټی وکړې او په ډکه خولي، قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله، په دې روژه خرابېږي، ماتېږي. او که قصدن نه بې اختیاره وله الټی رالي، بیمار دی غریب، یا زنانه بعضې وخت کې الټی کوي، یا نارینه دی الټی وله رالي بې اختیاره قصدن نه، په هغې روژه نه ماتېږي، که لږې کړي دي. او قصدن باندې اله ماتېږي چې په ډکه خولي، که په ډکه خوله نه او لږې وي بیا پرې روژه نه ماتېږي. که چېرته ستا خولې له هغه ترخې اوبه رالی زیړې توکه، خو که واپس دې تېرې کړې روژه دې ځان نه برباده کړه. لاړې که یو سړی په خولې کې جمع کړي او تېرې کړي روژې ته نقصان نه رسوي. بعضې سړی اودس وکړي او خوله لاړې توکي او بیا هم په دې خوله کې څه معمولي هغه اثر غوندې پاتې، نو بعضې مې لیدلي چې هغې په کپړه باندې بیا جبه وچوي، نه په کپړه جبه مه وچوه، خیر دی که هغه اثرات تېر شي په هغې نقصان نه رسوي. پوزه بره راښکل خو ښه نه دي، قبیحه کار دی.
او که یو سړي پوزه بره راښکله او دا ګند یې تیر شو نو په دې هم روژې ته نقصان نه رسي. یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکي، نو علما لیکي چې که خاوند یې سخت طبیعته دی نو خیر د ترکاري سکلی شي خو تیری به نه توکي به روژې ته پې نقصان نه رسي. او که خاوند یې سخت طبیعته نه دی نو ځان دې ساتي ترکاري دې نه سکي، خو د مالګې کمې زیاتې دی لکه کمه دې ور واچوي که نه ماښام به یې پوره کړي د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي. دا یو څو مسایلو ماشي دې مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو یا مچ دې مری ته در ټوپ کړی غیر اختیاري تیر شو نو په دې هم په روژه کې فرق نه راځي. دا بعضې مسایل زما ذهن کې چې کوم زمونږ په دې وطن کې مروج مسایل. یو ځوان زلمی سړی نه جوړه دی، دی به څه کوي؟ دی د مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجې نیسي هغه ته دې رجوع کړي. که هغه ورته وایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا ته مرې او یا زیاتېږي روژه مه نیسه، بیا دې نه نیسي. خو د ځوان زلمي چې روژه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي، دی چې جوړ شو دا روژې به بیا نیسي او که پکې مړ شو نو خلاص سره خبره. که لس ورځې جوړ شو د نه نیولې د هغه لس ورځو روژې به پورې دي. او که بلکل اډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو سم نشته. او بوډا سړي که روژې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته، هغه د یوې روژې فدیه ورکوي. د یوې روژې فدیه څومره ده؟ یوه سرسایه او کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، او کم 2 کیلو اوړه یا د هغې قیمت، دا د یوې روژې فدیه ده. خو ګورې که چا د سار نه روژه نیولې ده او قصدن یې ماته کړه ویې خوړه یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو یا قصدن یې اوبه وڅکلې نو د هغې بیا 80 روژې کفاره ده. دغه به هم نیسي او 80 روژې به نیسي، بیا ګرانه خبره ده. نو دا د روژو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل. کوشش کوئ چې په روژه کې الله راضي کړي. ډېر د برکت میاشت ده، عبادت پکې وکړئ، تلاوت پکې وکړئ، ختمونه پکې وکړئ، ذکر پکې وکړئ، درود شریف پکې وایئ او د غیبتونو او دې څیزونو پکې ځان ساتئ. نور الله رحیم ذات دی او کریم ذات دی، الله به خپل رحم و کرم کوي. او خصوصا د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې کوئ، ځان لم کوئ، مور او پلار لم کوئ، استادانو لم کوئ، بچو لم کوئ، همون غریبانان هم پکې یادوئ، همون به پکې تاسو یادو. نو د روژه ماتي د مسلمان دعا د غایب مسلمان دپاره خدای پاک قبلوي او د روژه ماتي په وخت کې خو بیا ډېره دعا قبلوي. دا څو خبرې مې عرض کړلې. رب العالمین زمونږ د روژې په خیر و عافیت باندې اختتام ته ورسولی کړي.